زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یر محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته د لمانځه د احکامو په اړه په زړه پورې او ګټور معلومات در وړاندې کړم. د لمانځه 14 فرایض، 9 واجب، 14 سنت، 10 مکروهات او 14 ماتونکي دي چې هر یو درته بیل بیل تشریح کوم. په لمانځه کې فرایض 14 دي. 8 له لمانځه نه بهر دي چې شرطونه ورته وایي، او 6 په لمانځه کې دننه دي چې رکنونه بلل کیږي. لومړی هم د لمانځه شرطونه اودس کول یا تیمم وهل، هغه هم د عذر په وخت کې، د جامې پاکواله، د لمانځه د ځای پاکواله، د بدن پاکواله، د عورت پټول، د سړی عورت د نامنه لاندې تر زنګونو پوري، او ښځه ټول عورت دی مګر مخ، لاسونه تر مړوندونو او پښې تر ګیټکیو پوري عورت نه دی. قبلې ته مخ اړول، نیت کول او وختونه پیژندل. د لمانځه ارکان په دې ډول دي: تکبیر افتتاح، قیام یا ولاړه، قرائت، رکوع، سجده او اخیره قاعده یا وروستی ناسته. که له پورته څخه یو هم پاتې شي لمونځ نه صحیح کیږي. د لمانځه واجبات: د لمانځه ټول واجب 9 دي او په دې ډول دي: د الحمدلله لوستل، لومړی قاعده، په وروستی قاعده کې تشهد لوستل، امام لپاره په جهري لمونځ په جهر لوستل، د خفیه یعنی په پټه لوستلو په ځای کې په پټه لوستل، وترو کې دعای قنوت لوستل او د رکنونو برابرول. که له پورته څخه کوم شی په سهو پاتې شي سجده سهو لازمیږي. د لمانځه سنت 14 او په دې ډول دي: د تکبیر تحریمي سره لاسونه د غوږونو پورې اوچتول، نامه لاندې ښي لاس په چپ لاس ایښودل، سبحان الله ویل، اعوذ بالله ویل، بسم الله ویل، آمین ویل، سمع الله لمن حمده لوستل، ربنا لك الحمد ویل، د رکوع تسبیحات، د سجدې تسبیحات ویل، اوله قاعده کې تشهد لوستل، اخرو رکعتونو کې الحمدلله ویل، د تکبیر افتتاح نه غیر نور تکبیرونه ویل او سلام ګرځول. د لمانځه مکروهات: په 10 شیانو لمونځ مکروه کیږي چې په دې ډول دي: بې عذره پلتی وهل، په لاس د آیاتونو شمیرل، څنګلې خورول په سجده کې، په سترګو ښي او چپ طرف ته کتل، بې عذره سترګې پټول، د سجدې ځای نه ګیټې لرې کول، په هغه صورت کې چې تکلیف نه جوړوي، ستوماني ویستل، خوله واضح کول، په جامه لوبې کول او د صف نه وروسته یوازې ودرېدل. د لمانځه ماتونکي: د لمانځه ماتونکي 14 او په دې ډول دي: بې عذره غاړې تازه کول، پرنجي کوونکي ته یرحمک الله ویل، د خپل امام نه غیر بل چاته فتحه ورکول، لا اله الا الله ویل که مقصد یې چاته ځواب ورکول وي، عورت لوڅیدل، د مصیبت له وجې ژړا کول، د سلام جواب په ژبه یا په لاس ورکول، د فوتي لمانځه یادېدل، ډیر عمل کول په لاس وي که په بل څه، قصدن خبرې کول، خوراک یا څښاک کول، او ویل، خندل او وروستی هم بېهوشي. د نن زرین کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي چې تاسې ته مو پکې د لمانځه 14 فرایض، 9 واجب، 14 سنت، 10 مکروهات او 14 ماتونکي در وپېژندل. تر نورو زرینو کرښو ما یر محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.